د پاکستان قومي سبزی کم یو ده پاکستان قومي سبزی څه درد دی راته ووایم چې هغه څه دي چې د اوبو نه پیدا کېږي او په اوبو کې ختمېږي. اوبو نه پیدا کېږي صابون. صابون څنګه د اوبو نه پیدا کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور حضرت اقبال او دی وخت د پښتون आवाज چینل نمبرګرو نیخ پنیغه تاسو سره مخاطب یم. د اختر دویم ورځ ده او تاسو د پاره مو یو نوی د خاندان ډک پروګرام راوړی دی. راغلی یو نوی زګی ته تاسو لري شي پیر بابا ته چلته به د کامن سنس یو پروګرام کو تاسو د پاره ډیر خسته پروګرام ان شاء الله کو. او یو دا خبره کول غواړم چې څومره کتون کې ماینه ټولو ته د لوی اختر ډیر مبارکباد دا قبول او منظور کې ان شاء الله. او مرګري څومره چې پروګرام ګوري پلیز مهرباني وکړئ پروګرام ورسره لازم لایک کوئ خامخا او شیرینګ به هیروینه خامخا شیرینګ هم لازم کوئ. زموږ سره اوسه مننه ډیر زیاته. د مریم نوم مې عمر شاه دی. ستانه ډومبه خو دې دا تاسو کوم چې دا راته وایم چې د پاکستان قومي سبزی کم یو ده پاکستان قومي سبزی څه درد دی پاکستان قومي سبزی څه درد دی کوم څه درد دی پښاو کې وایي کنه پښاو کې هو دا پالک او شړکم کې پالک راغله پجاو زمون پاکستان والا پجاش کې دیږي نو نه ما وې زمون د ملک د پاکستان قومي سبزی کم یو ده ګرانډر څنګه ګرانډر دا کړه ډنډه ده صحیح ده صحیح دی نمک پتا وی راځه صدر دا ټول یو سبزی ده دا ټول یو سبزی ډیر ښه مخکې کراچۍ وه بیا دغه چې هغه خان راغی هلته موجود زیات زور و خبره وه خان ته مه کوم ته خان دی ومویل وکړئ ایوب خان حکومت راغی ایوب خان حکومت راغی که نه جانې ما سبزي ویلې ده او هغه چې دی اسلام آباد ته لالو خلافه راغلی صحیح شو مننه جي ماما الله دې خاص ساته تازه دې خوښه دې خوښه ماما جانې خو یاده که زما خالي اسلام آباد ته شوق سره ساتي زیات ته زه خو شوق ډېر د کاروبار سره د څه شي کاروبار سره چې د هر چا خپل کاروبار چا خپل کاروبار ستا شوق وایم ستا شوق یو شوق د ډوډۍ سره ساتم ودرېږه منل چې یاره ډوډۍ سره زیات شوق ساتي ډوډۍ سره دا ټول خلک شوق ساتي خودیم د خدای مسلمان د پرمان کسکر نه کمزور دی دا ولې دا بس غمونه دي نو غمونه دي څه داسې غم دي درمانې څه داسې غم دي درمانې دا خو بس خلک د ښځو غم کوي تا سره چې غم دی یو منټ تا سره چې غم دی تا سره چې غم دی د ښځې غم دی ښځې څه شوق والا ښځې که ده صحیح شو زه زه ستانه یو سوال تپوس کوم سره دی جبر الله ښه دا راته ووایه که نه چې هغه څه دي اوبو نه پیدا کېږي او په اوبو کې مړ کېږي په اوبو کې مړ کېږي دا خو انسان دی نو انسان د اوبو نه پیدا نه دی په اوبو کې مړ کېږي په اوبو کې چې په اوبو کې د انسان مړ کېږي ته وله ساه ډوب که په اوبو کې نه هغه هر یو خو نه که نه ولې هر یو وي حد دی وکړو زبردست دې خو راشه د دې ورور ډېره مننه کوم زما دا دریم پروګرام دی چې ماشاءالله ما سره دا دریم ملګری دی چې دی راځي او زما د پروګرام رنګ او خوند او انتهایی زیات خنده او په پروګرام کې چې دا ملګری به هم زه بیا یو پیره ووایم
چې دې پاریو ته لازم وخېجوئ دله به لایک خامخا ورکوئ او کمنټسونه به ښایسته ښایسته کوئ ډېره من دې ټیم سره ورور بل موجود السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخکې استاسو راتګ په بنیر ته په خیرالی ته وایم جی اروریه دا راته چې نوم نسره تعلق کم ساتي زما نوم خیدر علي دی پیر بابا بنیر سره تعلق ساتم ها صحیح شو زموږ دا پروګرام فنی دی کامن سنس حواله سره تاسو په ان شاء الله کوم جواب بر الله کې صحیح ده بالکل دا راته وایم چې هغه زموږ کم دشمن دی چې راشي نو موږ ته سونه د پړکو لاسونه ته پړکو بس او یاره مشکل ده ولې یاره مشکله ده څه دشمن خو ماته نه وره یو خامخا یو شته یاره مشکل ده سر ته خو به لږ سوچ وکړه لیکن انکار مه کوه که نه نه نشم ویلی ها مشکل ده نشم ویلی دې ملګري سره سلام وکړه ملګری څه شی دی یار چې دشمن هغه کم دشمن دی یاره چې موږ ته لاسونه پړکو داسې دشمن دی پښتانه اکثر وایي که نه چې دشمن دی په ډېره باندې راشي نو هغه ته مو خرچلی وایي لاسونه خو ته نه پړکوي لاسونه ودانه پړکو خرچلی ورکوي هغه ته هم لاسونه پړکو یاره اوس مشکل ده نشم ورکولی نه درځي بالکل نه بالکل نه ها سرجي زما نوم یاسین دی زه د دې سلارزو یم د دې بونیر او د کوی کلی سره تعلق ساتم دې سوال ته لږ غوږ کېږدم دا راته وایه هغه څه دي چې د اوبو نه پیدا کېږي او په اوبو کې مړ کېږي یاره صاحبه دا خو ماته مایع ښکاري مې د اوبو نه پیدا کېږي یاره صاحبه دا به بیا شینکی پشمي نه صاحبه سوچ مې په دې ټایم بند دی نه خیر وکړه سوچ پوکه د اوبو نه پیدا کېږي او په اوبو کې مړ کېږي اوبو نه پیدا کېږي د اوبو نه مړ کېږي صاحبه په دې نه پوهېږم خیر بیا هم څه خو ووایه که نه دې ټایم کې زیات تر مسافرونه ګوري اینې دی هغوی ته داسې شعر څه غزل څه به ډالۍ کوې صاحبه زموږ خو ډېر زیات عمر هم نه دی او صاحبه ډېر په کچه وخت کې را باندې ډېر دردونه تیر شو او صاحبه بیا به د منصور لالا یو شعر ډالۍ کړمه خاص د مسافرو دپاره جی نو ارشاد شعر دی جی وای زه ډېر بې وسه وم او ستا نه غریبي ونه شوه زه ډېر بې وسه وم او ستا نه غریبي ونه شوه مونږ که غوښته خو زمونږ منځ کې یاري ونه شوه ډېر زبردست انکار دې وکړو خو چې شونډې رپېدې دې ولې انکار دې وکړو خو چې شونډې رپېدې دې ولې انکار دې وکړو خو زما پرې تسلي ونه شوه ډېر ښه دا ستا د تلو نه پس مې زړه راټولولی نه شو دا ستا د تلو نه پس مې زړه راټولولی نه شو ما ډېر خدمت وکړو خو ما نه زندګي ونه شوه ما چې په تا خپله نامه ایښې وه پوخه شوې اوس ما چې په تا خپله نامه ایښې وه پوخه شوې اوس زه چې بدنام شوم او ستا چې بدنامي ونه شوه زه چې ملنګ یم نو ګوره باچایي کومه زه چې ملنګ یم نو ګوره باچایي کومه او ته ملنګ ځکه یې چې ستا نه ملنګي ونه شوه ستا ښایست داسې دی چې زړونو کې لارې وکړې ستا ښایست داسې دی چې زړونو کې لارې وکړې ستا زړه څه داسې دی چې لار پکې بیخي ونه شوه منصور صاحب بیا مې څه لږ ډېر راغونډ کړي دي او دا ولګوم منصور صاحب بیا چې یو ځای نه شو تاواني ونه شوه زبردست یار ډېر ښه د لپاره بیا یو بیا یار مهرباني منل ډېر زیاته زه پېښور تعلق ساتم نوم محمد دی د پېښور نه دلته کې بونیر ته راغلی او بونیر ته راغلی پیر بابا چکرله ستانې به تپوس کوم جواب برل انشاءالله راکې انشاءالله د خیر دا راته ووایه چې هغه کوم شیز دی چې د اوبو نه پیدا کېږي او په اوبو کې مړ کېږي دا کب دی څه شی دی کب سوچ مې وکړه کېدای شي کب نه بغیر وي بل شی وي کب بغیر هم پاتې کېږي اوبو نه چې سوچ مې وکړه که نه سوچ مې وکړه نه خیر سوچ مې وکړه لکه څنګه تو ووایه وګوره ته ووایه نه واورم نه ده کنه نه ده کنه اوبو نه پیدا کېږي اوبو کې مري کېدای شي واوره وي نه نه ما دا خبره به نه منې ښه دا ما پته نشته دی څه ورته ووایه ووایه شیات کا کلي ستا په ذهن کې سوچ وکړه ته خیر دی دا کم شیز دی چې د اوبو نه پیدا شي او په اوبو کې مړ شي اوبو کې پیدا شي دا پته راته نشته دی
مګوا ډېر انتهایی آسان دی ډېر نږدې شوی ورته نه نږدې دا سوالونه بالکل زما نه کېږي نور راته وایه ملګري دی یاري وایي نه ته ورته ووایه څه نه نه تا یو کیسه زه به لیدل ځي نه زیاتره مسافر دې ټیم کې ګوري څه پیغام ورکول غواړي مسافر له دا پیغام ورکول شو د غټ اختر مبارکي او خوشحاله او آباد په خپل وطنونو باندې او چې په کوم ځای کې زموږ سلام کلام دی قبول کړي ډېره من جی زما نوم زبیر دی او د پیر بابا سردارو ساتو دا راته ووایه ټول نه مخکې په دنیا کې شوق څه سره ساتي زیات دی मेरे बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो घर वाले ने कहा फारू छोड़ दो फारू ने कहा शराब छोड़ दो आज तुमने कहा मुझको छोड़ दो कल सारी दुनिया फिर सारी दुनिया कहेगा मुझको ही छोड़ दो هاي هاي ظالم حد دې کړی دی یار حد دی او حد خستانې وسان تاسو کوم انشاء الله د دې جواب را الله سیدا دا راته ووایم چې هغه څه دي چې د اوبو نه پیدا کېږي او په اوبو کې ختمېږي اوبونه پیدا کېږي صابون صابون څنګه اوبونه پیدا کېږي صابون د اوبو نه مطلب لکه اوبو کې لکه میکس شي کنه نو هغه نه شي اوبونه پیدا کېږي حال اوبونه پیدا کېږي فلحال هو اوبونه پیدا کېږي جی اوبونه پیدا کېږي دا اوبونه زګونی کنه اوبونه پیدا شي بس بیا ختم شي نه درځي لکه نه بس نه راځي جانم محمد عاقب دی او د ریګا سره تعلق ساتي او سان تاسو کوم کامن سنس حواله سره دی او مزاحي پروګرام زموږ دا ان شاء الله جواب الله کې بالکل دا راته وایا چې زموږ هغه کم دشمن دی چې هغه راشي نو موږ ته لاس پړه کوو دشمن دا ودلنا څوک وزیر اعلی ماشه څنګه ماشه ماشه بس راشي سپېړه وکړه ځان وکړه ما خو ځان وخل نه دی ویلې نو لاسو ته پړکو چې په ځان وو جون چې په مخ کې جزات مکه والو راځي دغه پکې او د وسنی لوټ سیدنګ سره خو دغه ډېر تعلق ساتي ډېر تعلق ساتي لکه ډېر ډبول دی بالکل جواب درا کو دې سوال دا راته وای چې زیاتره مسافر دی ګوري داسې شعر ټپا درځي چې ډالې کې ورته یاره شعر ټپا نه هو د مسافرو دپاره خو ډېر د اختر مبارکي څنګه مرګرو پروګرام تاسو وکړو چې امید لرم چې تاسو به ډېر زیات خوښ شوي چې د خاندان ډېر زیات ډک پروګرام تاسو لپاره موږ په پیر بابا کې ریکارډ کړو یو خبر تاسو ته کول غواړم چې ما د پښتون اواز په نوم باندې په یوټیوب باندې خپل یو چینل جوړ کړی دی څومره مرګي زما پروګرام ګوري پلیز مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل ته لاړ شئ په هغې کې زما نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې دي او زما چینل سره لازم سبسکرایب کړئ خامخا اوس ما حضرت اقبال او زما کیمرامین نجیب الله او زما د پښتون اواز څومره ټیم چې دی د بل پروګرام پورې موږ له اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ